الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معزز محترم درنو ورنو او پتمندو خويندو، دا چې د روژې مبارکې میاشتې آغاز کړی دی، د دې ډیر زیات برکتونه دي، ډیر زیات فضایل دي چې په دې باندې مخکې هم بیانونه کړي وو. نن به مختصر د امام بهقي رحمت الله تعالی علیه او مختصر سو احادیث پیش کم چې په شعب الایمان کې روایت شوی دي. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هغه څنګه واوریدل چې هغه مبارک فرمایل: جنت د کال اول نه تر اخره پورې د روژې د راتللو لپاره شایسته کیږي، ښکلی کیږي او برابریږي. چې کله د روژې د میاشتې اوله شپه شي، نو د عرش نه لاندې یو باد راوالوځي، یو خوږه او شیرینه نرمه هوا راشي. دغې هوا ته، دغې باد ته مثیره ویل کیږي، د دې امله چې دغه باد د جنت د درختو پاڼې پړکوي او هغه پاڼې سره شوري، او دغه باد د جنت د دروازو چې کومې حلقې دي، کومې کړۍ پکښې دي، هغه کړۍ شوروي چې د هغې څخه یو شیرین او ښایسته او خوږ اواز اورېدل کیږي. نو د دغې اواز سره به بیا حورې راوځي چې هغه به د جنت په دې ښایسته او ښایسته برنډو کې ودرېږي، او دا اواز کوي چې آیا څوک شته چې د الله جل جلاله نه مونږ وغواړي چې مونږ د هغې سره نکاح وکړو. بیا دا ټولې حورې د جنت سارونکي ملایکه ته چې د هغې نوم رضوان دی، هغې ته آواز وکړي، غږ ورته وکړي چې ای رضوان، دا کومه شپه ده چې دومره ښایسته موسم، ښایسته هوا ده؟ هغه رضوان په نوم باندې ملایکه به ورته وایي چې دا د روژې د میاشتې اوله مبارکه شپه ده. د جنت دروازې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت لپاره خلاص شوي دي. الله جل جلاله فرمایي چې ای رضوان، هغه ملائکه ته به ووایي چې کومه ده جنت سارونکې ملائکه ده، هغې ته به ووایي چې رضوانه، د جنتونو دروازې خلاصې که، د جهنم سارونکې چې کومې ملائکه وي، هغې ته به وایي چې ته د جهنم او دوزخ دروازې وتړه، بندې یې که. نو د روژې میاشت چې کله رانوې شي، د جنت دروازې خلاصې شي او د جهنم دروازې هغه بندې شي. بیا الله جل جلاله حضرت جبرائیل امین علیه السلام ته وایي: ای جبرائیل امین، ته ولاړ شه، ځمکې ته کوز شه،
او هغه د مځکې سرکشه شیطانان او پیرانان وتړه او په هغې کې زنځیرونه واچو. بیا یې په سمندر کې وغورځوه چې د ګران محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه د امتیانو روژه خرابه نه کړي. او بیا د هغه وروسته وفرمایل چې الله جل جلاله د روژې په میاشت کې هره شپه یو آواز کوونکي ته امر وکړي چې 3 واره دا آواز وکړه چې آیا یو څوک سوالګر شته چې خپل ضرورت وغواړي الله تعالی د هغه ضرورت ورپوره کړي؟ آیا کوم توبه کوونکی شته چې زه یې توبه قبوله کړم؟ د الله تعالی د خوا به یو آواز کوونکي ته د آواز شوی وي، هغه به د آوازونه کوي چې دا به د الله تعالی جل جلاله د خوا امر وي. دریم آواز به دا وي آیا کوم مغفرت بخښنه غوښتونکی شته؟ الله تعالی وایي چې زه د هغه ګناهونه ورته وبخښم، مغفرت ورته وکړم. الله تعالی ته څوک قرض ورکوي؟ الله تعالی خو داسې ذات دی چې غنی دی، فقیر نه دی. او الله تعالی داسې ذات دی چې هغه وفادار دی. نعوذ بالله، ظالم او بے وفا نه دی. او بیا فرمایي چې کله د لیلة القدر شپه شي نو بیا الله تعالی حضرت جبرئیل امین علیه السلام ته امر کوي هغه مځکې ته راکوز شي د ملایکو د یو لښکر سره. د دوی سره یو شین بیرغ ورسره وي، هغه بیرغ د شپې د کعبې شریفې د پاسه ودروي. د جبرئیل علیه السلام 100 وزرونه وي په دې وخت کې. 2 داسې وزرونه وي چې هغه یوازې هم د دغې لیلة القدر شپې باندې وغوړوي چې له مشرقه تر مغربه پورې رسیږي. بیا جبرائیل امین علیه السلام دا نورې ملائکې وهڅوي هغه بیا پر هره لار ولاړې شي، پر انسانانو باندې ګرځي، ولاړ انسان ته ورځي، ناست ته، لمونځ کوونکي ته، ذکر کوونکي ته هغې باندې سلامونه اچوي او هغه چې کومې دعاګانې کوي د هغې پر دعاګانو باندې امین وایي تر دې چې بیا سهار شي. چې کله د لیلة القدر شپه تېره شي او سهار شي، جبرئیل امین علیه السلام هغه خپلو لښکریانو ته آواز وکړي چې ای ملایکو روانېږو، بیرته راشي. هغه ملایکې بیرته وګرځېږي تر څو دا شپه تېره شي. دا د لیلة القدر مبارکه شپه په روژه مبارکه کې په رمضان مبارک کې راځي. هغه نورې ملایکې حضرت جبرئیل علیه السلام ته وایي ای جبرئیل زموږ رب د احمد صلی الله علیه وسلم د امت د حاجتونو سره څه وکړل، هغه یې قبول کړه که نه؟ جبرئیل علیه السلام ورته وایي چې نن شپه الله تعالی ټولو ته د رحمت په نظر باندې وکتل او د ټولو ګناهونه یې وروبخښل، خو صرف 4 کسان یې ونه بخښل. ابن عباس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام پوښتنه کوي چې ای د الله تعالی رسوله هغه 4 کسان څوک دي؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي هغه 4 کسان چې الله تعالی ورته د لیلة القدر په شپه باندې هم بخښنه ونه کړه، هغه شراب څښونکي وه چې توبه یې ونه کړه او پښیماني اعلان نه کړه، او هغه د مور او پلار ازاریان وه چې مور او پلار ته یې تکالیف رسولي وه، توبه یې ونه کړل، مور او پلار یې خوشحاله نه کړله، د هغوی د خوا دغه زوی دغه لور عاق شوې وه، نو الله تعالی هم ورته مغفرت ونه کړي. او هغه کس چې له خپلوانو سره دوستي پرې کړې وه، صله رحمي یې نه کول، شفقت یې نه کوي، همدردي یې نه کول،
او څلورم هغه کس مشاحن. صحابه کرامو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې یا رسول الله مشاحن څوک دی؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي چې مشاحن هغه څوک دی چې د مسلمانانو سره دښمني کوي. امام اوزاعي صاحب هغه وایي چې مشاحن هغه کس ته وایي چې په زړه کې د الله تعالی د ولیانو سره دښمني وي. ابن ثوبان رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې مشاحن هغه کس ته وایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سنت یې پرېښې وي او د نبی علیه السلام د امت په هکله باندې بدې ارادې لري او یا دا چې د مسلمانانو وینې تویوي، هغه کس ته مشاحن وایي. یعنې ډېر زیات فضایل د روژې د میاشتې بیان شوي دي. الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسې په ښه شان باندې ونیسو، په ښه خوشحالۍ باندې، په ښه مرحبا مرحبا باندې، او الله تعالی دې موږ او تاسو ته د نیکو توفیق نصیب کړي. الله تعالی دې په خپل فضل عظیم باندې راسته قبول کړي. والسلام.